یو سړیو هغه ښځه ډېره ظالمه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند، ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وي چې زما دا میړه ړوند کا، زیارت ته یې وی بابا زما دا میړه ړوند کا، نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به ته تپوس کولو چې ښځې ته چېرته ځې؟ چې دغه زیارت له ځمه او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویلې ویل نن خو دې اواز هم راکړو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چې او شته. وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله که. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښود، وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کړو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتکې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو د کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو د هغه انګریزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر، چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یې چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه، مړی مې یوړ. ویل هغه خو بیا راغی، هغه مړی دا دی پروت دی، بلې ورته دروازې ته کړی.
چې هغه اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمان بلې ور څلور واړی چې پې لیږلي دي اخري چې لیږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوری سمې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي هلته بیا لا راوتی جامې وینځي هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي الله اوس میان هم نسي آیم مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی وی لا سر دې مړه اوچت کو آیم مړ کړی دی بیا راغی سړي ته ووی چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې ماهیګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي وله 100 روپۍ ورکړه ما ته وګورئ که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دې نه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل داسې وینم نه تاسو باندې هغه چل یو پیرو یو کلي ته تللی و هغه کلي کې څه ګوري چې د پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر ټیپرم په 2 پیسې سیر گازرم په 2 پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بس ا مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ بیسار شي ډېر مانده مو دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچه غوړه خو به خوري خو 60 بدی ګسیم خوري و چې نه صاحب لګي سار شه ډېر خبره چې سار شوی دی نو شیخ صاحب شورو په کړی دا او چې میاش 2 تیرې دی شیخ ندا سے کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګي دا بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا وځي بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګورئ خو یو سړی مړ کوي اور سوک چی ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړای ولا فټتا راوی دی شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړای کې نه فټ کیږي وینو ما سکړی دی بیړم غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراض کړی دی سدي او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري وې پیرا خدای ته ګور او چل کاوه نو پیران خو ډېر خيار می کړ ډېر خيار زری شارتم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړم ډېر خپ چغي دیو سوري دیو بد ورزي دیو سبا جګړې دیو جیلخانی دیو په لوی غم اخته کزان می پیر کړه ودا سي مذهب کوله لوی خوان به اوس خو سبا په قهر راختی د ټریفیک د سپای غونډه کا خزر روانه چې ما کجنه را روانه ما کالکان را روانه ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې دوست خو خایا چې دوست بدی سو
پیر له کا خزه ورغله په سر وللاس راکاږي الله دې نورم خکا زه کجینه ورننه واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا اجي آسان شه مال دې پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کود مولا توپ ګران کا نو پیران ډیرو خياري اغا ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سبا لا د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخ کې به زور منډه کړ او بیا ته په معنا مخ کې ور منډه کوا زبته تب سره اون خدو بادشاہ به یو تپوسو کې زب یو خبرو کوم استادان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دې پیر په دې کړای ور منډه کړی مرید په ور منډه کړی دواړه په پرزونو دی یو وځ په ورزم بل وځ بادشاہ دا چل څه ده پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده چې د چا غاړه تپری وته نیغ به جنت ته ځي زدي مرید ته ویم چې زه جنت تزم او دی وی چې ناسم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زولې نسم زولې نسم کړه بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلیل اډر ورکړي راکاږي او جګړه شوه دی سټیالتا پیروي مرید ته چې تخته بیره د غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړه ځان ته پخپل اچي پخپل شهرنا پرسان دي اس پته پکې نه لګي اسلام 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 پنځه کال وشو اسلام اسلام په ټي ټي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام